خو زه نن یو سوال کوم د دې ټولو ملحدینو نه او کم کسان چې هغوی د الحاد شکار دي د هغوی نه صرف یو سوال کوم او په دې باندې تاسو د غور وکړئ انشاءالله ستاسو ذهن به پرې کولاو شي. هغه دا دی د ملحدین دیو انکار کوي د الله د وجود نه. نو دا خبره هر یو سړي ته معلومه ده چې هر یو قوم یو زبان وایي، هر قوم دغه یو ژبه شته دی چې په هغې باندې خبرې کوي. څوک پښتو وایي، څوک اردو وایي، څوک انګریزي وایي، څوک عربي وایي، څوک هندي وایي، څوک سرایکي وایي وغیره. ډېرې ژبې دي په دې دنیا کې، په زرګونو باندې ژبې دي. هره ژبه چې موږ وګورو، هره ژبه په هغې کې د الله رب العالمین نوم شته دی، د هغه یو نوم شته. موږ د دې ټولو ملحدینو نه دا تپوس کوو چې دا خبره خو مسلمه ده او هر سړی د دې اقرار کوي او په دې باندې پوهیږي او دا هر عقلمند سړی مني چې کوم شی وجود نه لري د هغې دپاره نوم هم نه وي. یو شی صرف په عالم کې شته نو څوک به له څه نوم کیدي. یو شی وجود نه لري د هغې دپاره څوک نوم ایښودلی شي. او په هر زبان کې د رب العالمین نوم شته دی. یو نوم ورته خامخا اخلي، څوک ورته لفظ خدا وایي، څوک ورته لفظ الله وایي، څوک ورته ګاډ وایي، څوک ورته بګوان وایي، خو د الله یو نوم مني خلک. په هر زبان کې یو نوم شته دی د الله رب العالمین دپاره. نو موږ یو سوال دا کوو چې هر کله د الله موجود نه دی په دې عالم کې، وجود نه دی ماوراء العالم، د دې عالم نه بهر دی، د عالم سره تعلق نشته، یعنی الله موجود نه دی، سر یې د وجود نه لري مثال په طور باندې. نو تاسو نه تپوس دا کوو چې په دې زبانونو کې دا نوم د کوم ځای نه راغی چې الله صرف د وجود بالفرض نه لري ستاسو د قول مطابق. نو په هر زبان کې د الله یو نوم شته. نو دغه نوم چې کوم دی دا د کوم ځای نه راغی. موږ چې په دې عالم کې وګورو، په دې عالم کې خو هر یو شی چې موجود دی د هغې یو نوم وي. اوس الله رب العالمین چې د دې عالم نه هغه ماورا دی، نو د هغه دا نوم چې دی په دې زبانونو کې د کوم ځای نه راغلی. دا یو سوال دی، په دې باندې تاسو لږ سوچ وکړئ. دا دلیل د دې خبرې دی چې الله رب العالمین موجود دی او دغه وجود حقیقتا دی او د هغې نه انکار کول دا د بداحت نه انکار کول دی اصل کې. نو موږ دغه یو سوال د ټولو ملحدینو نه کوو او دا د ټولو ملحدینو ته چیلنج دی چې هر کله د الله رب العالمین دا وجود نه و، د هغه موجود نه و، نو په هر زبان کې، په هر ژبه کې تاسو ته دا لفظ د الله رب العالمین دا نوم د کوم ځای نه راغلی دی. په دې باندې تاسو لږ غور وکئ او دغه یو سوچ دی تاسو به وکئ. انشاءالله تعالی د ټولو خلکو ذهن به په دې باندې هغه کولاو شوي وي. الله رب العالمین سوال دی چې الله موږ د فتنو نه محفوظ وساتي. او انشاءالله دې باره کې به موږ مزید کلیفونه کوو د ملحدینو چې کوم اعتراضات دي، انشاءالله د هغې جوابونه به د الله فضل کرم سره کوو. هذا وبالله عز وجل التوفیق.